الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، د رجب میاشت چلیږي، اخیرنۍ دوه یا درې ورځې پکې پاتې دي. او چې کله هم د رجب میاشت راشي، تېره جمعه مو ویلې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس صرف دا دعا کوله: اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. چې کله د رجب میاشت راشي، خلک د رجب میاشت کې د 20مې رجب په ورځ داسې ورځ مني چې دا د څنګه د عاشوري او د عرفې ورځ فضیلت ولده، همدغه رنګې فضیلت ورکوي ورته. او دا قول چې دا ډېر زیات ضعیف دی، صحیح سند سره یو روایت هم ثابت نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د دې بدعت څخه دماغ ختم کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې بعض خلک په 27 رجب باندې به روژه نیوله. چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده چې د رجب د 27 رجب د روژې ډېر خاص اهتمام شروع دی، نو د حضرت عمر رضی الله عنه به ته پته ولګېده او د عمر امیر المؤمنین رضی الله عنه په دور کې به چا په دین کې اخوا دېخوا نشو کولی، نه به په دین کې څه نوې خبر رایستی شو. ولې الله رب العزت ورته یو داسې جلالي طبیعت ورکړی و چې په دین کې به چا نوې سیوا خبره وکړه، هغه مجال شته که هغه به بیا برداشت کولی شو. حضرت عمر رضی الله عنه به ډېر زیات په دې باندې غوسه کېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو شی نه وي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نه پس چې په دین کې راشي دا بدعت دی، او بدعت چې دی ګمراهي ده، او ګمراهي چې ده انسان اور طرف ته بوځي. باقاعده به د دې ورځې اهتمام کېدو، خلکو به روژې نیولې. یو بیره چې کله پته ورته ولګېده فورا د کوره ووتو او خلکو ته چې لاړ نو خلکو نه تپوس کولو چې ستاسو روژه ده؟ ورته امیر المؤمنین او روژه مندوي څه په خوشحاله کېږي، 27 رجب دی نن، کنه فضیلت والا ورځ ده. ورته نه
چې کوم کار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی هغه تاسو بالکل نه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه پس تر وفاته پورې چې څومره وخت تېر کړی په هغې کې د 27 رجب شب معراج پکې سوره معراج تیر شوي، سوره رجب یې تېرې شوي دي، په هغې کې اهتمام نه دی شوی. ما تېره جمعه هم ویلي چې معراج واقعه په حق سجده شوې ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بر معراج ته تللی دی، خو په دلته کې په تاریخ کې اختلاف دی. بعض ځای کې وایي چې ربیع الاول کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته تللی. بعض روایاتو کې راځي چې محرم کې تللی دی، بعض روایاتو کې راځي چې رجب کې تللی دی. دا درې اقوال دي. نو شریعت کې چې کله په یو څیز باندې اختلاف راشي په هغه ځای کې خاموشي اختیار کړي. لکه مثلا زه تاسو ته اوس مثال درکړم، اوس د کیمرې موبایل له مثلا کیمرې موبایل دی، د کیمرې په موبایل تصویر وباسي او الله رب العزت د طرفه دا حرام دي. تصویر وباسل څه دي؟ تصویر وباسل څه دي؟ حرام دي. اوس مثال درکړم، علما فرمایي چې د کیمرې کوم موبایل تصویر دی هغه داسې دی لکه په شیشه کې چې ځان ته وګورې، شیشې نه اخوا شي، شیشه ماته کې ستا تصویر ترې نه راوځي، موبایل مات کې ستا تصویر ترې نه راوځي. جاندار خو نه دی که نه، جاندار خو هله دی چې په کاغذ یې روباسي. ورځ په قیامت به تصویر جوړونکي ته داسې عذاب ورکړی کېږي چې تصویر ته وایي چې شابه د الله رب العزت به هغه انسان ته وایي شابه دا تصویر جوړ کا، په دې کې روح واچوه. روایاتو کې راځي چې چا په بوتان جوړول په دنیا کې هغې ته وایي چې شا په بوتان جوړ کړی او بیا په هغې کې روح واچوه، او چې بیا په هغې کې روح نه شي اچولی، فرشته به پرې مقرر وي چې د جهنم غاړې ته به بوځي. وی الله رب العزت به پرې د جهنم فرشتې داسې مقرر کړي چې هغې له به په سټ باندې سریه کېږي، کته په کلمو به ته یې وباسي. بعض روایاتو کې راځي چې نه په لاسونو په سترګو ورته داسې ګرمې سریې سیسه ورته واچولی شي. وایي دا عذاب به دته میلاوېږي، ورته وایي شا بوتان اچوه په دې کې سا واچوه، بوتان جوړوه په دې کې سا واچوه. خو چونکې شریعت وایي چې کم انسان په لاسو باندې کم مجسمه جوړوي، کم بت جوړوي، کم تصویر جوړوي، د هغې دا حکم دی. او چې کوم د موبایل تصویر راغی، ټي وي تصویر راغی، د یو ساعته پورې ټي وي مات کې تصویر به ترې راوځي؟ نه ترې راوځي. چې جسم یې نشته نو کوئی نایب یې نشته. دغه رنګې چې یو ځای کې اختلاف دی، نو شریعت په هغه ځای کې د نرمۍ نه کار اخیستی. بعض علما وایي چې نه دا هماغه تصویر دی خو جدید دور دی. بعض علما وایي چې نه څنګه شیشه کې ته ځان ته ګورې همدغه رنګې دې کې ځان ته وګوره، تصویر وباسه، سات کې ډیلیټ که ختم که، جاندار نه دی، جسم یې نشته، حرام نه دی. نو شریعت بیا دې ځای کې نرمۍ نه کار اخیستی او رخصت نه یې کار اخیستی. همدغه رنګې چې کله هم په یو مسله باندې اختلاف راشي په هغه ځای کې د رخصت نه کار نه نرمۍ نه کار اخیستی شي. نو ځکه د 27 رجب روژې ته اهمیت زیات نه دی ورکول پکار. که چا ونیوله خپخه، که چا ونه نیوله په ځان یې واجب کوئ، فرض کوئ ما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره هم دور تیر شوی دی، معراج د شپې نه پس روایاتو کې راځي چې 2 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې 2 کاله معراج راغلی، خو روژې یې نه لري. روایاتو کې بعض روایت راځي چې نه 14 کاله راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام په کې د رجب روژه نه دی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې دین د اتباع نوم دی، دین د اتباع نوم دی. رب العالمین چې تا ته د کوم څیز اتباع شرط کی دی چې دا اتباع وکړه، حکم درته وکړي بغیر شرط نه، بغیر سوچو چېرې هغه حکم وکړي. او چېرې د رب العالمین بندګي ته په شرایطو سره کې چې یا الله زما دا کار وکړي زه به مونځ شروع کړم، یا الله زما دا کار وکړي
د روژې نیول شروع کړم. نه، داسې نه. د رب العالمین د عبادت سره ته څیزونه نشي خاص کولی، او که خاص هم کې دا ستا ډېره بېوقوفتي ده. دوستانو عزیزانو، د رجب میاشت راله. د رجب په اخرنیو ورځو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رجب او د میاشت کې به همیشه دا دعا خوفته: اللهم بارک لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. پروردگاره د رجب میاشت او د شعبان میاشت راته مبارک کې، د رمضان المبارک میاشت ته ورسوه. رمضان المبارک مبارکه میاشت ده، د مسلمانانو د ګټو میاشت ده، او د مسلمانانو د رب العالمین سره د تعلق میاشت ده. او په هغه میاشت کې الله رب العزت د هر انسان په خپل اجر لیکي. حدیث شریف کې راځي چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي موضوع نه بدلېږي. بیا خیر ته یو ضروري خبره واورئ چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي وی رب العالمین فرشتو ته وایي چې د دې بندګانو اجر ته په دې میاشت کې نشي لیکلی، د دې اجر به زه په خپل لاس ولیکم، په خپل لاس به ورکړم. او چې کله رب العالمین د دې بندګانو طرف ته متوجه وي، حدیث شریف کې راځي د هر انسان دعا به کې قبلېږي، او د هر انسان دعا به کې ورځ شپه کې خامخا یو یا نیمه دعا قبلېږي. د انسان چې پریشانه دی د رب العالمین نه لرې دی. نن انسان چې پر رزق تنګې دی ورته، د رب العالمین د رزق پر رزق باندې دی شکر ادا کړه. که بیمار دی رب العالمین د طرفه ورته کوم صحت میلاو پای شکر نه ادا. که خفګان کې دی رب العالمین د طرفه ورته کوم خوشحالي میلاو وه، په هغه خوشحالي ځان لپاره غنیمت نه وکړه. الله رب العزت خو انسان ته ټول نعمتونه ورکوي، او په هر حال کې ازمیښت کې اچولی چې دی به په څه وخت کې زما شکر ادا کوي، دی به څه وخت کې زما طرف ته متوجه کېږي، دی په سخته کې ګوري، په نرمه کې ګوري، په آرام کې ګوري، په راحت کې ګوري، په خوشحالۍ کې ګوري، په غم کې ګوري، په هر حال کې دی انسان طرف ته رب العالمین متوجه. او افسوس چې دا انسان بیا د رب العالمین سره دوستی او دعا او عبادت په غرض باندې کوي. تاسو به کتلي انسان باندې تکلیف راشي، مصیبتونه آفتونه پرې راشي، قرضونو کې ډوب شي، جومات ته به رامنډه کړي، پابندۍ سره وموس کوي، ښکلې نیت به وتړي، ښه په تیز اواز به الله اکبر ووایي. او چې کله پریشانۍ او مصیبتونه آفتونه ترې لرې شي، بیا چې دوا کوي نو لاس به داسې کوي، بس خبره ختمه. بیا نعوذ بالله داسې ځان مستغني کړي چې ما ته د دعاګانو ضرورت نشته. رب العالمین بندگی خو د ضرورت لپاره نه کوي. د ژوند د انسان ژوند په دنیا کې موږ کوم مقصد دی هغه مو ضرورت کړی، کوم ضرورت دی هغه مقصد کړی. دنیا کې ژوند تېرول ضرورت دی، هغه ځان لپاره مقصد کړی. کوم مقصد دی د رب العالمین سره دوستی کول، هغه سره تعلق ساتل، هغه ضرورت کړی. ضرورت مو پوره شي بیا د رب العالمین عبادت په هغه شان یکسویۍ سره کوي، هغه شان ډړا فریاد ورته نه کوو. هر انسان وایي چې پخوا به خلک ډېر ښه خلک وو، پخوا به خلک ډېر ښه خلک وو، او رب العالمین ته فریاد او ډړا ورکړه. که امیر به وو، که غریب به وو، که فقیر به وو، که یتیم به وو، که مسکین به وو، هر حال کې به ته په تنهایۍ کې په جومات کې ناست وو، رب العالمین سره به خپل فریاد او ډړا کوله. نن په دنیا کې په عیش و عشرت کې، په آرام و راحت کې، په سرور کې هر یو انسان دومره مست دی چې هغه ته څه ورته د رب العالمین سره د مناجات او ټیم خو لرې خبره چې دعا دپاره ورته ټیم دی. دوستانو عزیزانو، دا نه ده چې رجب میاشت راله عبادت ته زور ورکړه، دا نه ده چې روژې میاشت راله په روژه کې بس مسلمان یې 15 وخته منځونو په اهتمام دی، تهجد اهتمام دی، شعبان کې برات سي ورته اهتمام دی، د روژې اهتمام دی، هر څه اهتمام دی. روژه لاړه، رجب لاړ، شعبان لاړه، هر څه لاړل، عبادت لاړ راغله. داسې نه دي کول پکار. رب العالمین چې تا ته څومره نعمتونه درکوي د میاشتو په لحاظ یې نه درکوي، د
عبادات په لحاظ نه درکوي چې تاسو بس عبادت به کوئ رب العالمین به د باندې ورئ تاسو به د رب العالمین سره داسې تعلق بې غرضه ساتئ چې بې غرضه د رب العالمین سره تعلق ساتئ نو هله به کامیابي سوره صوفیا دي سوره اولیاء دي دی چې خلق رب العالمین ته نږدې کوي په کوم بنیاد دي نږدې کوي همدغې دپاره چې د خلقو تعلق د رب العالمین سره جوړ شي د خلقو هغه کوم ربط دی د رب العالمین سره ډایرکټ جوړ شي د خلقو د زړونو هغه کوم لوښی چې کوم د دنیا د هر قسم د الودګۍ نه د ګڼکبۍ نه د دروغو نه د فراډ نه د هر قسم د ګناهونو نه زنګوالي شي چې هغه زنګ ترې ختم شي هسې وایي چې ذکر سره د انسان د زړه زنګ صفا کېږي هله به زنګ صفا کېږي چې دا د رب العالمین سره ستا تعلق جوړ شي دوستانو عزیزانو یو لمحې دپاره ته سوچ وکړه دنیا ته راغلی وړوکې وي رو 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 لویدې پلار شوې رو 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 بشر به خبر ته لاړ شي دنیا ته راتلل په ترتیب دی دنیا نه تلل بې ترتیبه دی مرګ حق دی کفن کې شک دی چاته مرګ هر چاته مرګ میلاویږي کفن چاته کفن میلاو شي چاته میلاو نه شي داسې خلک حیران او پریشان به شي روان به یې سره سم دم به یې بېګا به سره خبرې وکړي نن سره څنګه خبرې وکړې پلانګې خو مړ شو څه چل دی یاره چې هارټ اټیک ما تاسو ته مخکې ویله اسرائیل علیه السلام ته چې کله فتح ولګېده چې الله رب العزت ما ته دومره سخته ډیوټي والا کړې ډېر زیات وژړل د رب العالمین په دربار کې اسرائیل علیه السلام ډېر زیات وژړل پروردګار یې داسې ډیوټي در راته حواله کړه چې د دنیا ټول مخلوق به راته خیرې کوي رب العالمین ورته څه وفرمایل ته خفه کېږه ما زه به د خلکو دپاره یو داسې بانه جوړه کړم چې ته به یې په ذهن کې نه یې ته به یې په وهم و ګمان کې نه او هغه بانه به یادوي سته ته به یې په وهم و ګمان کې څه چلو شو یاره بجلی ونیو اور وسوځو چت نه را پرېوته کمبې نه را پرېوته اوبو کې ډوب شو اکسیډنټ کې مړ شو بس دا بانې دي هارټ اټیک پې راغی سر رګ یو شو بلډ پریشر یې های شو دا اوس بانې دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان دپاره دا دنیا باده کړې ده دې دنیا خلیفه انسان دی په دې دنیا کې سودونکو انسان دی خو همیشه دپاره نه همیشه د ده مقصد چې دی هغه آخرت دی د انسان دپاره دنیا امتحاني حال دی که په دې حال کې دی پاس شو دی به همیشه دپاره پاس وي او که په دې کې دی ناکام شو همیشه دپاره ناکام تاسو وګورئ دې ته وګورئ بورډ پیپر راشي هر یو انسان دا سوچ کوي چې زما بچی دې کامیاب شي زما بچی د ښې نمبرې والي چې په ښو نمبرو سره پاس شي چې کله دې ښې نمبرې والي د هغې یوې پیپرې د مارکس د وجې د بل کال فیصله کېږي ستا د یو څو کالو د مارکس د وجې ستا د هغې ابدالآباد زندګۍ فیصله شي کېږي امام غزالي رحمت الله علیه څخه یو کس راغی ورته یې حضرت دا راته ووایه چې د قیامت نه پس د آخرت ژوند څومره دی او ورته وایي د ځمکې نه والي تر 7 اسمانه پورې چې دا څومره خلا ده که دا یې د رایي د دانې نه د شړشمو د دانو نه ډک کړي دا ټول ډک شي سمندرونه ورسره هر څه تر 7 اسمانه پورې دا ټول هر څه ډک شي 1000 کاله پس به یو مارغه راځي یو دانه وړي بیا 1000 کاله پس بل مارغه راځي یو دانه وړي یو وخت به داسې راشي چې دا ټولې دانې به ختمې شي یو دانه به پاتې نه شي د آخرت ژوند به ختم نه شي الله رب العزت چې انبیا یې رالېږلي انبیاو ته معجزات یې ورکړي د هغې معجزاتو په ترو به هر پیغمبر به دعوت چلولو او هغه دعوت به د خلکو رسولونو کې کېناست لکه مثلا حضرت عیسی علیه السلام ته الله رب العزت یو معجزه ورکړې معجزه داسې وه چې هغه مړي ژوندي کوله معجزه داسې وه چې مړي به یې ژوندي کول او دویمه معجزه یې ورته دا جوړ کړې وه چې کوتره به یې جوړوله
کونتره سپینه کونتره دا به ورته جوړ حضرت موسی علیه السلام ته الله رب العزت دوه معجزې ورکړې عصا یې ورکړې عصا به وګورئ مار باندې جوړ شو درخت به لاس دنه کله کله ویلډینګ دا ویلډران چې سورې تر ویلډینګ ماشين باندې څه داسې پړکیږي داسې پړکار سپارکینګ به سمتیز دا دوه معجزې هر پیغمبر ته ورکړل حضرت عیسی علیه السلام څخه کسان مال ورته وی ټیک ته دا اوس چې کوم کسان مړیږي دا خو ته ژوند دی کې ودا راته وایا چې په خوانه مړم ژوند دی کولې شي د الله رسول وته او د الله په حکم سره ژوند دی کولې شي ورته ټیک حضرت نوح علیه السلام زوی چې دی سام حضرت سام هغه ژوند دی کو سلور زره کاله مخکې مړ شو هغه ژوند دی چې کله هغه ژوند دی کو نیم طرف یې سوي ورته نیم جسم یې تورو نیم جسم یې سپینو دا نیم بدن ویښته یې سپینو نیم تورو او د انسان د ویښته سپینېدل د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه پس شروع شوي علامه الوسی رحمت الله علیه په کتاب کې لیکلي او چې کله تاسو ته کو ورته وي ستا د نیم جسم ولې تور دی ورته زه چې کله مړ کېدم زما سلور زره کاله سلور زره کاله حضرت نوح علیه السلام زوی دی سام حضرت سام رضی الله عنه نوح علیه السلام نه بس چې کله دی مړ شي سلور زره کاله یې وشو وی د مرګ هغه ذایقه مې اوس هم لا په خوله کې پرته ده وی دا نیم جسم دی و دا ویښته دې ولې تک سپین شو او ورته دا چې کله ووایي چې قم باذن الله د ډېر هیبت نه مې دا ویښته سپین شو د انسان په دنیا کې د ټولو نه ګرانه مرحله دی د معمولي جسم د انسان ګوته چې کټ شي دا څونه درد دی ګوته یې کټ شي لاس یې پسه ولګي په چاړه ولګي په غنه ولګي دا د معمولي جسم نه ساوځي دا دوره ساوځي غنه به ولګي ساتي چې کله د انسان د جسم د ټول جسم نه ساوځي چې په هغه وخت کې سوچو کې چې څنګه الله رب العزت په موږ باندې هغه مرحله اسانه کړي او الله رب العزت موږ ته آخرت ژوند همیشه د لپاره آباد او قایم او دایم دوستانو عزیزانو د انسان په ژوند چې دی دا غوړې حقيقي ژوند نه دی دا غوړې د انسان لپاره د ازمایښت ژوند نه دنیا ته راتلل په ترتیب دی دنیا نه تل به ترتیب دی او الله رب العزت سره تعلق د انسان لپاره د همیشه د کامیابی یو واحد طریقه او چې کله هم د رب العالمین سره تعلق نه جوړ کړي ته په دنیا کې ډېر وخت تیر کړي دا کفار دي دا سوره چې کنه يهود دي نصارا دي کرسچن دي سوره غیر مذهب هندوان دي سوره خلق سوره اخلاق ولا خلق ایمان دولت وسره نشته دا اخلاق به پکار نه راځي سو ایمان دولت چې د انسان لپاره ضروری دي اساس دی د لپاره بنیاد دی د جسم کې چې څنګه روح دی د لپاره ایمان ضروری دی او چې کله هم ایماندار سره چې دا عمل کوي دی به کامیابی او کله هم د ډیر دین شي او ایمان وسره نوي هر څومره اخلاق ولا ایمان وسره نه دی ناکام الله رب العزت متاسو په دې باندې عمل کوو واخر دعوانا الحمد لله